نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. کیف حالکم بخیر. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. هیله ده چې د صحت جامې په تن ولرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الثالثة دریمه برخه. الدرس الرابع عشر څوارلسم درس. المفردات کلمات یا لغتونه. العرض وړاندې کول. انظر وګوره، واستمع غوږ ونیسه، واعد تکرار کړه. ښه زه تاسو ته دغه کلمات وایم یا دغه لغتونه درته وایم، تاسې د ځان سره تکرار کړئ. زه هر لغت 2 یا 3 ځله وایم، نو تاسې هم د ځان سره 3 او 4 ځله ووایئ تر څو مو ښه زده شي. بیتون بیتون کور. بیتون کور. شقه شقه هم دا کور ده. مخکې د دې یادونه کړې وه چې دا هغه کور ته ویل کېږي چې په یو اپارتمان کې تقریبا ډېرې زیاتې په هر پوړ کې تقریبا 2 شقې یا 3 شقې، په هره شقه کې 15 اتاقونه یا 15 کوټې وي. دورن دورن پول، مثلا د اول پول، دویم، دریم، څلورم، پنځم، دې ته دور وایي. مثلا زه مثال وایم انا اسکن فی دور ثالث، زه اوسیږم په 3م پوړ کې. مثلا قبل مثال وای انا اسکن فی دور ثانی، زه په 2م پوړ کې اوسیږم. مثلا هغه په 2م پوړ کې اوسیږي. هو یسکن فی دور ثانی. حی حیون 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 معنا څه؟ کلی. ښه څنګه به دا په جمله کې استعمالو؟ انا اسکنو فی حی، مثلا فی حی کابل، او فی حی مثلا قصبه، فی حی اسدآباد، فی حی مثلا هر یو نوم چې د ستاسو د کلي همغه ورته ورکئ، کلي ته وایي. انا اسکنو فی حی قصبه مثلا. غرفتون 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 اتاق، کوټه. غرفون جمع د اتاقونو ده، جمع د کوټو ده. غرفتون مفرد ده، غرفون جمع ده. یو دوه مثلا 3 4 یا 3 4 5 کوټې دي. 5 غرفین 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 5 کوټې. غرفة النوم غرفة النوم. غرفة النوم د ویده کېدو اتاق یا کوټې ته وایي. غرفة الجلوس غرفة الجلوس کومې کوټې ته وایي؟ د کېناستلو کوټې ته. یو هغه کوټه ده چې هغه کې ویده کېږي او بل هغه کوټه ده چې هغه کې یوازې کینو. نو یو غرفة النوم د ویده کېدلو کوټې ته وایي او غرفة الجلوس د کېناستلو کوټې ته. مطبخ 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 اشپزخانه. رقم رقم شمیره. رقم 9 9 شمیره. رقم 10 10 شمیره. رقم 11 مثلا رقم 30 او 30 هكذا. اثاث اثاث د کور سامان، مثلا د کور سامان چوکۍ ده، میز ده، دولاب ده، مثلا همداسې نور شیان. سریر سریر چپرکټ، سریر
چپرکټ. ستارتون ستارتون پرده، ستارتون پرده. اریکتون 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 چې ته وایي یو غټه چوکۍ، یا په بله اصطلاح کوچ. سجادتون سجادتون فرش قالینه، سجادتون فرش یا قالینه. فرنون 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 د اور نغری چې اور پکې وي. بعضې اورګي مثلا د ګازو نغری چې په هغې باندې ډوډۍ یا قطغ دا شیان پخوي. ثلاجتون ثلاجتون یخچال چې هغې کې هر سامان دي. سخانون سخانون د اوبو ګرمولو شي ته وایي چې اوبه ګرموي حمام کې چې هغې ته څه وایي سخان. او سخانه چې ده بیا هم دا د قطغ یا د طعام پخولو لپاره یوه نغری ده د اور، برقي نغری. سخانتون بیا هغې ته وایي چې په هغې باندې طعام پخیږي، ډوډۍ قطغ پخیږي. مراتون مراتون څه ته وایي شیشه یا آینه. اسانه ده انشاءالله. الوحدة الثالثة دریمه برخه الدرس الرابع عشر څوارلسم درس. التدریب الاول لومړنی تمرین. سل بین قطعة آثاث والمكان الذي توجد فيه. وای دغه قطعة الاساس د کور سامانونو ته وایي چې دغه د کور سامانونه د خپل مناسب کوټو یا اتاقو سره ونښلوئ، یا هغه ځایو سره ونښلوئ چې هغه مناسب وي. مثلا ډېر اسانه ده. اوس سریرون چپرکټ دا خل چېرته ږدي؟ آیا چپرکټ خل د خوب اتاق کې ږدي، د خوب کوټه کې، او که حمام کې، او که اشپزخانه کې، او که یا هم د کېناستلو کوټه کې. نو دا ډېر اسانه ده. اوس معلومه خبره چپرکټ خل د خوب اتاق کې ږدي، صحیح؟ نو تاسې به د سره ونښلوئ. غرفة النوم، صحیح؟ سریرون فی غرفة النوم، سریر د ویده کېدو په کوټه کې ده، دا به له دې سره ونښلوئ، صحیح؟ ښه. اوس حمامون دغه شیانو ته اول د دې نومونه اخلي بیا د سره نښلوئ. ښه. فرنون فرنون د کوم ځای کې د دې موجودتیا یې شتوني؟ په کوم ځای کې خل دا کوي؟ په حمام کې نه، په چی کې؟ فی مطبخ. نو مطبخ سره وصل کوي. فرنون فی المطبخ فی مطبخی. فرن چیرته ده؟ په مطبخ کې. همدارنګه راځو اریکه. اریکتون اریکه په کوم ځای کې خلق دي؟ آیا اریکه خل د ویده کېدو کوټه کې ږدي، او که حمام کې ږدي، او که غرفه د جلوس د کېناستلو کې ږدي، او که مطبخ دی؟ معلومه خبر ده چې اریکتون خل په چی کې ږدي؟ په غرفه د جلوس کې، چې خل پې کیني د کېناستلو په کوټه کې. اریکتون فی غرفة الجلوس. همداسې پاتې تمرین خپله حل کوي انشاءالله، ډېر اسانه ده. التدریب الثاني دویم تمرین. الف اشر الى الصورة التي تسمع اسمها. وای هغه انځور ته اشاره وکوي چې تاسې د هغوی نوم اورئ. هغه انځور ته اشاره وکوي چې تاسو د هغې نوم اورئ. زه تاسو ته یوه کلمه وایم، صحیح؟ نو تاسې مناسب انځور ته اشاره وکوي چې کوم ځای کې ده، د ځای کې ده، که هغه اشاره ورته وکړي چې کوم ده. مثلا زه درته مطبخون. مطبخون مطبخ څه ته وایي؟ اشپزخانه. نو آیا مطبخ دا ده، او که دا ده، او دا ده، او که دا؟ معلومه خبر ده چې دا ده. دلته اشاره وکوئ. بیا درته وایم بیتون. بیتون نو کور ته اشاره وکوئ، دا کور ده. بیا درته وایم چې غرفتون. غرفتون کوټې ته اشاره وکوئ، نو دا کوټه ده. ب
پاتې مثالونه تاسو خپل حل کړئ. ب قل اسم السورة التي يشير إليها المدرس. وای د هغه انظور نوم چې هغې ته ښوونکی اشاره کوي. صحیح؟ دا هماغه شی ده لکه موږ چې مخکې وویلې. مخکې تاسو ورته اشاره وکوئ، یو ځل بیا ښوونکی ورته اشاره کوي. ښه. الوحدة الثالثة درېیمه وحده یا درېیمه برخه. الدرس الرابع عشر 14 درس. مفردات اضافیه، اضافي کلمات، اضافي لغاتونه. العرض وړاندې کول. انظر وګوره، واستمع غوږ ونیسه، واعد تکرار کړه. ښه. التقویم، تقویم څه ته وایي؟ جنتري ته. محرم د محرم میاشت. ښه جنتري ده. په جنتري کې اول د هفتې نومونه وي، د ورځو نومونه چې ورځې په عربي کې هفتې ته یا شنبې ته السبت ویل کېږي. الاحد یکشنبې ته ویل کېږي. الاثنان دوشنبې ته. الثلاثاء سه شنبې ته. الاربعاء چهارشنبه. الخمیس پنجشنبه. الجمعه جمعه. السبت تاسې ما پسې تکرار کې. السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعه. دا د هفتې د ورځې نومونه دي. السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعه. شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. ښه. السبت تاریخ واحد، مثلا من الشهر محرم. اليوم مثلا زه یو جمله جوړم. اليوم السبت تاریخ واحد من شهر محرم. نن د هفتې ورځ ده، لومړی تاریخ د محرم د میاشتې. همداسې وایي بله جمله چې جوړی. اليوم الاحد نن د یکشنبې ورځ ده. التاریخ الثاني من شهر المحرم دویم تاریخ د محرم د میاشتې ده. نو دا ډېر اسانه ده، تاسې خپله ځان سره ووایئ. ګوره زه به عدد درته وایم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. د 10 پورې تاریخ وي په هر میاشت کې. بعضې بیا فرق سره کوي. التدریب الواحد لومړنی تمرین او تدریب الاول لومړنی تمرین. اکمل ایام الاسبوع لاندې د هفتې د ورځې نومونه مکمل کړئ. مونږ ته د 3 دانو تقریبا نومونه راکړي د 4 پاتې. 4 به مونږ ورته مکمل کوو، هغو په ترتیب سره. ښه مونږ لوستي وو چې السبت هفته شنبه، الاحد یکشنبه، الاثنان دوشنبه، الثلاثاء سه شنبه، الاربعاء چهارشنبه او الخمیس پنجشنبه، الجمعه جمعه. ډېر اسانه ده. السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعه. التدريب الثاني دویم تمرین. رتب ايام الاسبوع. رتب ايام الاسبوع د هفتې د ورځې نومونه په ترتیب کوي، تنظیم کوي. صحیح؟ دلته په منظم ډول نه دي. اول پنجشنبه راغلی، ورپسې هفته ده، ورپسې دوشنبه، ورپسې چهارشنبه، ورپسې یکشنبه، ورپسې جمعه، ورپسې سه شنبه. نو موږ غواړو چې دا په ترتیب سره ولیکو. نو تیار یې موږ ته راکړي، یوازې ترتیب مهم ده. موږ به ترتیب سره ولیکو. هفتې پسې وروسته کومه ورځ وي؟ یکشنبه، معلومه خبر ده. السبت ورپسې یکشنبه، الاحد.
نو دا احد به راواخلو دلته به یې ولیکو. ورپسې دوشنبه وي الاثنین، ورپسې سه شنبه الثلاثاء، ورپسې چهارشنبه الاربعاء، ورپسې پنجشنبه الخمیس، ورپسې جمعه به ولیکو. ډېر اسانه ده. التدریب الثالث، دریم تمرین، اشر الى اليوم الذي تسمعه. هغه اشاره وکوئ هغې ورځې ته چې تاسې نوم اورئ. مثلا زه درته وایم تاسې هغې ته اشاره وکوئ. السبت، نو د سبت کوم یو ده دې کې دا ده، دې ته به اشاره وکوئ. بیا درته وایم چې الجمعه دا ده. التدریب الرابع، څلورم تمرین، قل اليوم الذي يشير إليها المدرس. هغه ورځ ته اشاره هغه ورځ ووایي چې هغې ته مدرس یا ښوونکی اشاره کوي، هغې ته اشاره کوي ښوونکی. نو تاسې ووایئ چې دا کومه ورځ ده. مثلا زه دې ته اشاره کوم چهارشنبې ته، نو تاسې به وایئ چې الاربعاء. یا درته وایم دغه ته اشاره کوم، تاسې به وایئ الخمیس. یا دې ته اشاره کوم، تاسې به وایئ الثلاثاء. ډېر اسانه ده. درنو قدرمنو دوستانو، دا زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درسونو کې انشاءالله پاتې نحوي تراکیب به ووایو چې نحوي جوړښتونه کوم ډول دي او څنګه جوړښتونه دي. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارم. پاک الله مو مل شه. خو یادونه کوم هغه دوستان چې ویډیو ګوري باید د درنو هیوادوالو سره دغه ویډیو شیر کړي تر څو نورو هیوادوالو ته ورسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. الله مو مل شه. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب، پمینا منا ول قرآن درب کتاب، پمینا منا ول قرآن درب کتاب. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب، پمینا منا ول قرآن درب کتاب، پمینا ول قرآن درب کتاب.